دا یو تاسو له شوې دی چې په دې وخت کې اکثر زنانه د پردې لپاره ماسک لګوي او ماسک اکثر مخ نه پټيږي نو د دې څه حکم دی؟ جواب دا دی چې په دې وخت کې د پردو نه اسې یو لوبه جوړ کړلی شوه. مخکې دور کې به د زنانو چې کوم دی د هغې مخ به پوره پټو، په هغه برخه کې چې کوم عام پیپسي برخه وه مکمل په هغې کې مخ پټو، د هغې نه رفته رفته بیا خلک راولګېدل صرف دا پوزه پټوي. اوس پکې دا ماسک راولګېد نو ماسک ته اوسه پورې چا پرده نه ده ویلې. ټیک ده چې مخ به پکې څه ناڅه پټېږي خو مکمل پرده خو دا نه ده، په دې کې هم اکثر ښکاره کېږي، غوږونه پکې ښکاره کېږي، سړی پکې ښکاره کېږي، تندی پکې غوڼ ښکاره دی چې ماسک نه وي چې پای کې تندی پټي او هر څه پکې پټي نه، دا خو نیمه پرده ده. او کوم چې په احادیثو کې پرده راغلی لکه حدیث عایشه صدیقه رضی الله عنها کې راغلی ده چې هغې د دې آیت په تفسیر کې ویل یا ایها النبي قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. اے نبی خپل بیبیانو ته ویو، خپل لونو ته ویو، د مؤمنانو زنانو ته ویو چې په ځان باندې غټې څادرې راځوړندې کوي. د هغې وفرمایل چې زنانه به کله پرده کوله نو هغې به مکمل څادر په ځان که صرف یوه سترګې به ښکاره کېدله، یوه سترګه دوهم نه یوه سترګې به ښکاره کېدله. نو لحاظ اصل پرده دغه ده. نو ماسک چې کوم دا پرده نه ده، داسې د پوزې لپاره دا اکواری شانته جوړ کړی شوی دی. دې ته څوک د پردې حکم هغه نشي ورکولی. خو اوس معاشره ورو ورو فاسده شوه، نور هم فساد طرف ته روانه ده. بله ورځ چې کوم دی هغه ماسک هم سره ورو درې کي او اکثر خلکو خو درې کړی هم دی. لحاظه دا پرده نه د ځان ساتل پکار دي.